بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیب کې به منګه ویلینې منګ الریډي جوړ کړې. ټیک شو، موږ به په یو سویچ صرف رالو اسانتیا لپاره، او د دې ویلینو دپاره به منګه ډي ایچ سی پي سرور څنګه جوړ. ټیک شو، اصل کې موږ یو ډي ایچ سی پي سرور جوړ کړی و. هغه ډي ایچ سی پي صرف یو لین دپاره. نو که ستا سره ملټیپل ویلینې، نو آیا دا ملټیپل ویلین دپاره ته څه ډي ایچ سی پي سرور جوړولی شي چې هر یو چې کوم ویلین دی او هر یو ویلین سیسټم له دی آی پی پرووایډ کیږي؟ نو بالکل موږ جوړولی شو. نو د هغې طریقه راته نن ښیمه چې یاره د ملټیپل ویلین دپاره به موږ څنګه ډي ایچ سی پي جوړو. دا د ویلین دا سیسټم یې الن سات به موږ صرف د 2 ویلین دپاره جوړ کړو، خو طریقه دا ده چې دا طریقه دې زده کړه، نو دا ته د لسو دپاره هم بیا ویلینې دپاره کولی شي او د شلو دپاره هم کولی شي. دا زموږ سره ویلین 20 به شي، او دا به زموږ سره ویلین 10 شي. ویې وتلي که خیر دی. دا زموږ سره شو ویلین 10. د ویلین 10 دپاره چې کوم آی پی اډرسز موږ وایو 192.168.10/24 الو به، او د 20 دپاره چې کوم موږ آی پی اډرسز سکیم به الو که نه، نا ویلین 20 دپاره به 20.0/24 دا سکیم به موږ الو. ټیک شو، نو دا 20 دپاره شو، دا 10. اوس طریقه یې څنګه ده؟ طریقه یې ډېر اسان ده. اول خو هم په دې کې ګوره 1 2 او 3 پورټ 10 له ورکو او 4 5 6 به 20 له ورکو. نو په دې کې به اول ویلینې جوړې کړو سمپل. نو انیبل کنفیګریشن ټرمینل هوست نوم سویچ 1 موږ ورکو، ویلین 10 به جوړ کړئ، نیم سټوډنټ، ویلین 20 به جوړ کړئ، نیم سټاف. الان سات پکې موږ صرف دا 2 ویلینې جوړو، نور څه پکې نه جوړو. دغسې د 10 ویلین ته به دا 3 پورټس اساین کوو. نو انټرفیس رینج اف 01 نواله د 3 پورټه پورې به زموږ سره سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلین 10. دا درې واړه پورټس د 10 شو. ورپسې چې کوم 3 پورټس دي که نه، دا 4 نه د 6 پورې. انټرفیس رینج اف 04 نه د 6. دا 3 پورټ په موږ 20 لو. سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلین 20. دا موږ 20 لو ورکړو. ټیک شو، دا کار به اول وکړو. اوس په اول خو موږ انټر ویلین راوټینګ کوو، راوټر ان سټیکي په ترو باندې. اوس په موږ دې چل وکړو که نه، دا ګیګا بیټ 0 او دا بل یو بل سره کنیکټ کوو. دا ګیګا بیټ 01 چې دی دا به موږ ټرنک کوو. دا موږ څه کوو؟ ټرنک کوو چې ویلین دی بل سره اول کمیونیکیشن شروع کړي. ښه، نو انټرفیس ګیګا بیټ 01 پورټ ته موږ لاړ شو، هلته ورکو سویچ پورټ موډ ټرنک، دا موږ ټرنک کوو، او سویچ پورټ ټرنک الاود ویلین. الان سات زموږ سره یو 10 دی او یو 20، دواړه موږ الاود کړل، او بس دغه کار موږ په دې باندې وکړو. اوس به موږ چل کوو که نه، چې په دې کې به ورچ سب انټرفیس جوړو، ځکه یو زموږ سره 10 دی یو 20 دی، د یو بل سره د کمیونیکیشن دپاره به موږ سب انټرفیس جوړو. هغه موږ الریډي په تیر شوي ویډیوز کې هم کړي. راوټر ان سټیکي میتھډ په ترو باندې انټر ویلین راوټینګ وجوړ کړو نه. انیبل کنفیګریشن ټرمینل انټرفیس ګیګا بیټ 00.10 دپاره به سب انټرفیس جوړ کړو. انکپسولیشن ډاټ 1 کیو 10 به ورکړئ، او آی پی اډرس ډیفالت ګیټ وی موږ ورکوو 192.168.10.1 255.255.255.0 نو شټ ډاون ایگزیټ. دغسې انټرفیس ګیګا بیټ 000.20 دپاره به سب انټرفیس جوړ کړو. انکپسولیشن ډاټ 1 کیو 20 شو، آی پی اډرس 192.168.20.1 255.255.255.0 نو شټ. بس دا سب انټرفیسز دوه موږ کرنټلی 2 ویلین 2 سب انټرفیسز موږ جوړ کړو. اوس دا انټرفیس اپ کول لپاره ګیګا بیټ 00 اپ کوو. انټرفیس ګیګا بیټ 00 او 0 اپ کول لپاره صرف نو شټ ډاون کمانډ ورکړئ. دا زموږ سره انټرفیسز دا دواړه اپ شو. دا ویلینې د دې سره
اوس کمیونیکیشن کولای شي خو آی پی اډرسز اساین کول لپاره به اوس موږ ډي ایچ سی پی څنګه جوړو د ډي ایچ سی پی طریقه سمپل دا ده کنه چې اولنې خو به هغه آی پی ایکسکلود کې کم چې ته وایې چې زما د ډي ایچ سی پی د سیسټم له نه ورکوي نو یې دپاره آی پی ډي ایچ سی پی ایکسکلود اډرسز به ورکوي او کم کم آی پیز زه ایکسکلود کوم هغه به ورکوم زه یم چې 192.168.10.1 آی پی چاله ورکو ځکه چې دا د ما ډیفالت ګیټ وی له ورکړي ده دغسې آی پی ایکسکلود اډرس کمانډ به ورکوي 20.1 آی پی به هم چاله نه ورکوي ځکه چې دا ما ډیفالت ګیټ وی له ورکړي دغسې آی پی ډي ایچ سی پی ایکسکلود اډرسز کې رینج اف آی پی هم ورکولی شئ 192.168.10.2 لکه 1 خو موږ الریډي ایکسکلود کړی دی خو 2 نه واله او 192.168.10.10 پورې آی پی اډرسز به دې چاله نه ورکوي سیم کمانډ به موږ د 20 لپاره ورکو چې 20.2 نه واله او د 20.10 پورې آی پی اصل کې د آی پی اډرسز د 11 نه شروع کوي چې کله سیسټم یې ریکویسټ کوي دا خو ایکسکلودډ اډرسز شو اوس په ډي ایچ سی پی لپاره موږ د 10 لپاره جدا پول جوړو او د 20 لپاره به جدا نو آی پی ډي ایچ سی پی پول نو دا به زموږ سره ډي ایچ سی پی پول یا به موږ سمپل دې له نوم ورکول غواړي دا به د ویلین 10 پول شي ټیک شو ویلین 10 نوم والا موږ ورکو دې کو ته نیټورک وښایي چې 192.168.10.0 255.255.255.0 دې کو ته نیټورک وښایي ډیفالت راوټر به دې ورکوي 192.168.10.1 डी एन एस सर्वर को परस कर स्ता सरी هغه ورکه کنه 8.8 ورکه او ډومین نیم به ورکوي ccna.com بس دا زموږ سره پول ون شو ٹھیک شو بس بل پول به جوړ کړئ د 20 لپاره آی پی ډي ایچ سی پی پول ویلین 20 لپاره پول شو د هغې نیټورک په صحیح دی نیټورک وایي 192.168.20.0 255.255.255.0 default router به د دې 192.168.20.1 DNS server به د دې 8.8.8.8 او ډومین نیم به یې ccna.com دا زموږ سره دوه پول جوړ شو ډي ایچ سی پي زموږ سره بالکل چې د هغه ریډي ده اوس ګورئ زموږ سره شو رننګ کنفیګریشن وګورئ که نه نو په دې کې ګورئ موږ دا 1 او 2 آی پی 1 او 1 آی پی په دواړو کې موږ ایکسکلود کوله 2 نه له 10 پورې آی پی 11 آی پی ورکړه یو پول موږ دا جوړ کو او یو پول موږ دا جوړ کو اوس ګورو چې یار زمونږ دا ډي سی پی کار کوي او کنه کوي نو اوس د دې سیسټم ته به موږ لاړ شو ډي سی پی ریکویسټ وکړو ډي سی پی ریکویسټ چې کله موږ ورکړو دلته 10.11 ورکړو دا زموږ سره د ویلین 10 سیسټم دی کنه نو 10.11 یې ورکړو ډیفالت ګیټ وی 10.1 یې ورکړو 8.8.8 ډي ان اس سرور دویم سیسټم به ریکویسټ وکړي دله پکار دی چې 12 آی پی ورکړي ډي سی پی ریکویسټ وکړو ډاټ 12 ورکړو دریم سیسټم چې کله ریکویسټ وکړي پکار دی چې 13 ولا ورکړي نو دا تاسو ګورئ کنه دا 13 شو اوس دا سیسټم چې کله ریکویسټ کوي پکار دا ل چې د 20 نه د 20 چې کوم هغه پول مونږ جوړ کړی چې دا غي نه آی پی ورکړي ډي سی پی ریکویسټ مونږ کله وکړو د ته وګوره 20.11 او 20.1 او ډي ان اس سرور 8.8 دغه سي د ریکویسټ وکړي څومره په ریل سیسټم کې obtain IP automatically by default سنت کې نو پای کې سیسټم ته تلو ته ضرورت نه او چونګې پیکټ ټریسر کې سټیټیک او ډاینامیک نو هغه کې ته ضرورت دی کو وګورئ 20.13 او دا وشو اوس په دا سیسټم ته آی پیز میلاو شو یو بل سره کمیونیکیشن اولنې به فیل شو دویمې به سکسسفول راشي ټیک شو کمیونیکیشن دیو چې د یو بل سره کولای شي په هر طریقه کولای شي دا چې د زم سره سکسسفول شو ٹھیک شو نو په اصل کې ویلین او انټر ویلین راوټر ان سټیکی میتھډ موږ الریډي کړو خو په دې کې به دې ضرورت راغی چې اوس په کار څنګه کوي ٹھیک شو او بلدار چې په دې کې د ډي ایچ سی پی به د هر ویلین کو پرس که تاسو سره ویلین 99 همي د ویلین 99 د پاره به یو سب انټرفیس ویلین 99 جوړ کړي
او بل به دا چالو کړي د VLAN 99 دپاره به یو بل پول هم جوړ کړي. دې کې موږ 2 پول جوړ کړل، اوس به پسې دریم پول هم جوړ کړي. که 4 VLAN څلورم پول جوړ کړه. څومره VLAN یې دومره پول جوړ کړه. نو دا د ملټیپل VLAN دپاره هم موږ DHCP چې دی هغه کنفیګر کولی شو.